انشاءالله. نو څلورمه برخه چې ده د ه مرکبات دي. کله چې موږ تاسو ه لیکه، سین هم چې کله لیکه نو سین ته به دغه اول غاښ به هم نری راولي، دغه دویم غاښ به هم لږ نری راولي، خو د دې په اندازه به یې لږ ډبل راولي. داسې مایله باید راشي، دغه دریم غاښ به یې داسې ډبل راولي او دا ځای به یې لکه ساده بي غوندې داسې جګ کړي. دا سین الف ده. بل سین بي ده. سین بي د همدغسې یو دانه سین ولیکه، ټول همدغه شی راځي. ګوره دا له دې نه لږ ډبل راځي، دا له هغې نه لږ داسې نری غوندې راځي، دا ځای بیا داسې لکه همغه ساده بي غوندې راځي. دلته باید حتما لږه فضا موجوده وي. سین بیم، سین بی. بل چې د سین جیم ده. سین جیم هم پاس دې سر نه داسې شروع وکړه، دغه یو غاښ هم ولیکه، دغه بل غاښ له هغې نه لږ ډبل ولیکه، دا ځای داسې راوله، دغه یو غاښ، هغه بل غاښ او دغه بل غاښ، دا درې غاښه شول. ګوره دا ځای به داسې لږ په قلم ورته جوړ کړئ، دا ځای به بیرته داسې شاته بوځئ، شاته هم چې بوته دا ځای بیرته داسې په نري قلم راولئ. کله چې دا ځای په نري قلم راوسته، دا بیرته ګول داسې راولئ، بیرته یې داسې جګ کړئ، یعنې دلته تقریبا داسې 3 نقطې اندازه پکې ځای راسي د قلم په اندازه باندې. سین جیم. بل چې د سین دال ده. سین دال هم همدغه شی ده، داسې یو غاښ هم کېښوده، بل غاښ هم دا شی کوي، بل غاښ له همدې نه لږ ډبل ولیکي. دا رقم ګوره لکه سین دا رقم ته شو، خو دا به جګې هغه به جګې نه، دا به داسې راولې، دا رقم ده. دا به نور په دې قلم باندې داسې لږ اوږد کړي، دلته به یې ښایسته منظم راولي. سین دال. بل چې د سین ری ده. سین ری هم چې لیکه، سین ری همدغه شی ده، تر دې ځای پورې خو دا ځای داسې راځي. ګوره سین هم دا رقم ته که یو غاښ، دا یې بل غاښ او دا ځای داسې راولئ. ګوره 3 غاښه برابرېږي، 1 2 دا یې 3، دا د سین ری. بل سین ری داسې هم لیکلی شو، دا رقم ته. بل چې د سین سین ده. سین سین هم چې لیکه، هغه هم همدغسې بره ځای نه شروع کړه، یو غاښ، 2 غاښه، 3 غاښه، دا د یو سین شو. دریم غاښ هم دا شی ته راځي، دا ځای به یې داسې ښایسته ګول راولئ، دا د یو سین. بل سین داسې هم لیکلی شو، دا ځای داسې راولئ، ګوره دا د یو سین شو، دا د سین یو غاښ شو. دلته ورته 2 غاښه ورکړه، دا رقم دا د بل سین شو، دلته ورته همغه د سین خپل علامه ولیکه. بل چې د سین سواد ده. سین سواد هم چې لیکه، همغه رقم ته یو سین ولیکه، دا رقم ګوره دا د سین، دا غاښونه به یې ټول داسې مایل غوندې راسي، دې ځای نه دغه سواد داسې په نري قلم بوځه، دا ځای بیا ډبل راوله داسې. سین سواد ګوره دا رقم دی، سین سواد. بل چې دا سین توی ده. سین توی هم همدغه شی ته راځي، ګوره دا رقم ته، دې ځای نه داسې توی بوځه لکه سواد غوندې، دا ځای بیرته داسې راوله، دا ځای به یې لږ ډبل وي او هغه نور پاس او لاندې ځای به یې نری وي. دې ځای نه الف له بره نه پرې راکوږ کړه، داسې راوله، که دا هم چېرته داسې بیا نور په قلم تاسو په خپله خوښه څه رقم درته ښه ښکارېده همغسې یې جوړ کړئ. سین توی. بل چې د سین عین ده. سین عین هم دا رقم ته ولیکئ، یو غاښ، 2 غاښه، دا ځای بیرته دا ګوره دا شاته بوځئ، شاته هم چې کله بوته دا بیرته داسې راولئ، دغه منځ به یې ورته ډک کړئ، کله هم چې منځ ورته ډک کړه دا ځای داسې راځي لکه د ه همغه خېټه، دا رقم ته به یې راولئ. سین عین. بل چې د سین فې ده. سین فې دا رقم ته هم ولیکه، همغه سین بې غوندې ده، ګوره دا رقم ته هم که نور راځي داسې راځي لکه د بې غوندې. سین فې. بل چې د سین قاف ده. سین قاف هم چې لیکه، همدا رقم ته سین ولیکئ، دا ګوره داسې راولئ، دا ځای د سین او د سواد همغه رقم ته ده. بل چې د سین کاف ده. ګوره دا رقم یو غاښ، 2 غاښه، 3 غاښه هم ولیکه، دا ځای داسې بوځئ، دا ځای لکه د بې غوندې داسې اوږد راولئ، دلته همزه غوندې ورته ولیکه، دغه د پاس دغه د سین کاف څه نه ده زور غوندې، دا به دا رقم ته راولئ، دغه سر به یې جګ وي، دا سر به یې ټیټ وي. بل چې د سین لام ده. سین لام هم چې لیکه، داسې سین الف هم ولیکه، دا رقم ګوره دا پورته جګ کړئ، ګوره لکه سین الف غوندې راځي، دا ځای بیرته شاته راولئ داسې، او دا ځای داسې ګول غوندې بوځئ لکه دغه سواد غوندې، دا سین دغه شو لام. بل چې د سین میم ده. سین میم هم دا رقم ته لیکه، دا رقم ته راولئ، ګوره کله هم داسې که د یوه نقطه غوندې بوځئ، دا بیرته شاته راولئ، د نقطې دغه کونج یې تاسو له دې کونج سره دغه رقم ته راسي، دا بیرته داسې ټیټ کړه لکه الف غوندې. سین میم. بل چې د سین نون ده. سین نون هم دا رقم ته ولیکه، سین ګوره لکه سین دی، دا ځای به لکه د قاف غوندې داسې راتاو کړې، لکه دلته هم دغه قاف چې داسې راتاو کړه، دا رقم ته هم راتاو کړه داسې، دا ځای داسې ده لکه د ری غوندې. سین واو. بل چې د سین ه ده. دا رقم ته ه مو لیکله، داسې ګوره دا ځای داسې راولئ،
یوه ه شوه، بل دا ځای داسې کوي لکه زړه غوندې. دا ګوره دا یې 3 هګانې. بل سین ه دا رقم هم لیکلی شو، سین ه. بل سین لام الف ده. سین لام هم چې لیکو، سین الف هم دا رقم ته ولیکو. دا ګوره دا سین الف شو، دا ځای به داسې راولئ، دلته به پاسه نه الف راکښته کړئ په همدغه ځای کې. بل چې د سین یې ده ګوره دا رقم ته مو ولیکو، دا بېرته شاته راولئ، داسې دا به لاندې کړئ، دا ځای داسې ګول راولئ. او بل سین یې دا رقم ته ده. دا خیر دومره استعمال هم نه لري، خو یادول یې پکار دي. سین یې دا وه زموږ د نسخ خط د مرکباتو 3 څلورمه برخه.